زنانه براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی دیسی زنانه بی راشی دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی معنی صدا گوری دا حدیث و محدثین دو ترجمی کی زان لیخو وگونو کی زوتی کئی محدثینو د دې دو ترجمې لیکلي چې څنګه به جامع اغوستي بربندي وي یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغوستي جامع به ډبلی خود دومره لنډې تنګې به جوړې کړي چې هر اندام به پکې پیژند شي چې دای پلان کې اندام بس بیا پیژان له سوچ وکي دا محدثینو لیکلي دي دویمه ترجمه د دې دا لیکلي ده چې جامع به لنډې تنګې نه کولو به خودمره نری بی چې اندامونه بی پکی لیدی شنه یا با نری ډیری یا با لنڈی تنگی اے زما خویندو اے زما میندو معامله د آخرت ډیره ګرانه ده معامله د آخرت ډیره ګرانه ده آخرت ته څه شی مه پرېږدئ معامله د آخرت ګرانه ده معامله د آخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته میل کی او پخپله به خلقو ته میل کیږي دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري ندی به ورته مایل کیږي او دا لباس په د دې د پاره چې خلق بزان طرف ته رواني دا امام الانبیاء ویلی دي قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې دای کم وخت کې ویلی خو دې سی براش خو یې زدر تړومبه واما چې دا جهنمی ډله ده ګوره چې پته درته لګي او یو بل نه خدرتم د دغه زنانه او خيبه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سرونه بی د اوخ د کوپ پشان بیستلی د اوخ د کوپ پشان سر بی تاسو لیدی دي زنانه دلته یو چونټه کړي او نری لو پټای په ورچولې لیدي چې پلار روانه ته وای دا د اوخ کوپ دی ښا قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړی اولی کله چې دا نبی علیہ السلام کله ویلی وی سرونه به دسی لکه د اوخ کوبو دلته به یو غونټه چ جوړ کړي او لوپټه به په ورچولې دا چونټخ په بسیدي سی رستوي دا چونټخ پرواني ازنواما دا بل مولی سیب نوایی دا د ټولی دنیا استاذ د ټولو انبیاء امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دا ځان ته یادوي زنانو چې دا پیغمبر ویلی دی او بیا رستو سوی نبی علیہ السلام ویرا زنانه چې کله ویني نو دا جهنميان دي لم یجد رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بویم حرام دی بوی